وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. بابو په بیان د روزي او دغه بعض احکام. نن په دې باب کې حدیث راوړي د ابن عباس چې دا به تعلق لري د حجامت سره، چې آیا په حجامت باندې روزه ماتېږي یا نه ماتېږي. نو دا مسله به ذکر شي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام احتجم حجامتي وکړه وهو محرم، په داسې حال کې چې هغه محرم و. واحتجم او حجامتي وکړه وهو صائم، چې دی روزه‌دار و. بل روایت کې راځي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی په یو سړي باندې بالبقیع، په بقیع کې دا د یو ځای نوم دی بقیع، جنت البقیع چې ورته وایي. وهو يحتجم، چې هغې حجامت کولو په رمضان، په میاشت د رمضان کې. فقال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل افطر الحاجم والمحجوم، روزه ماته کله حجامت کون کی والمحجوم او هغه چا چې هغې ته حجامت کېدلی شي. بل روایت راوړي په دې کې د انس رضی الله تعالی عنه دی. قال فرمای اول ما کرهت الحجامة للصائم، اول هغه چې مکروه شوی و حجامت د پاره دی روزه‌دار. ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم، جعفر بن ابي طالب حجامت وکړه وهو صائم، چې هغه روزه‌دار. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم، نو تیر شولو په هغې باندې نبي علیه الصلاة والسلام. فقال فرمایل افطر هذان، روزه ماته کړله د دواړو کسانو. ثم رخص النبي بعد، بیا رخصت ورکړو نبی علیه الصلاة والسلام بعد وروسته د فی الحجامة للصائم، په حجامت کې د پاره د چا؟ د پاره د روزه‌دار. وکان انس یحتجم وهو صائم، و انس چې حجامت به کول وهو صائم، په داس حال کې چې د به روزه‌دار. د دوه حدیثونه د یو د بل ظاهر کې تعارض کار کېږي، ټکراو. یو کې ویلی شي چې حجامت سره روزه ماتېږي، بلکې راځي چې حجامت سره روزه نه ماتېږي. د دې دوه تطبیق علماء کړي دي. یو تطبیق پیدا کړی دی چې په ابتدا د اسلام کې کرهت الحجامة للصائم، اول ما کرهت، یعنی په ابتدا د اسلام کې حجامت سره روزه ماتېدله او دا مکروه حجامت کول د پاره د صائم او روزه‌دار. او وروسته بیا په دې کې رخصت ورکړی شولو. نو هغه ابتدا حالت دی او د وروسته حالت د چا دی؟ د جواز دی، چې په آخر وختونو کې جواز و چې یو انسان روزه‌دار وي او حجامت وکړي، وینه د بدن نه وبس. دا تطبیق یې کړی دی. دویم تطبیق دا ده چې افطر الحاجم والمحجوم، د دې دا مطلب نه دی چې روزه ماته شوله، بلکې روزه قریبه شوله ماتېدلو ته. څنګه؟ مثلا که د حجامت والا چې حجامت کوي د بل چا، نو پخوا وختونو کې به داسې و چې وینه به راکش کوله په خوله باندې، یو آله وه چې هغې ته به ښکر ویلو، نو هغه به پې باندې کېښودلو، بیا به د وینه په د خوله باندې راکش کوله. نو گویا چې دته دای نږدې شولو د خبرې ته چې د روزه ماته شي، وینه یې تېره شي. وینه څه شي؟ وینه
تیر شي په خوله کې معده ته تیر شي نه روزه به ماته شي یعنی دا قریب دی ته چې روزه ماته شي نه روزه نه د ماته شوی خو قریب کېږي د روزه ماته شي او د چانه چې وینه ایستلی شي هغه ته محجوم ویلی شي نو د هغې روژه ولې ماته شوله وي هغه هم نږدې شوله چاته روژې ماتولو ته وجه دا ده چې په وینې ایستلو سره انسان ضعیفه کېږي نو بیا به دې ته خبره نږدې شي چې یو خو د روژې ضعف ورباندې راغی یو یې وینه ویستله نو په دې سره به څه شي دا به نږدې شي روژې ماتولو ته نو دا بیا مکروه شو دا دوم تطبیق ده لیکن راجحه مثلا دا کار کیږي چې په حجامت یا وینې ایستلو سره روژه نه ماتېږي آخرنۍ خبره دا ده وروستنۍ نو د دې نه یوه مسله دا ثابته شوله چې حجامت سنت ده حجامت وینه ایستل دا سنت طریقه ده نبی علیه الصلاة والسلام د دې ډېر ترغیبات ورکړي دي او وینه به کله سره وباسي په میاشت کې یو ځل وینه ایستل دا یو مستحب عمل دی بیا په دوشنبه باندې باید وایستلی شي دا سنت طریقه ده دارنګه په د میاشتې په حسابونو باندې اتلسم نولسم په دې باندې وایستلی شي او په دې کې بیا ډېر فواید دي نبی علیه الصلاة والسلام به خوله ایستله دارنګه بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام چې هغه ته تللی و اسمان نو ملایکو هم دا خبره ورته کړې وه چې حجامت کوه او امت ته دې ووایه نو حجامت وینه ایستل دا یو مستحب عمل دی او سنت طریقه ده نو دا مسله ثابته شوله بله مسله دا ثابته ده حجامت یا په وینې ایستلو سره روژه نه ماتېږي روژه نه ورباندې ماتېږي دا حکم شوله او د باب سره تعلق هم په دې کې دی مناسبت یې د باب سره په دې کې دی چې روژه په وینې ایستلو سره نه ماتېږي بل حدیث راوړي وعن عائشة رضی الله تعالی عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم نبی علیہ السلام رانج پورې کړ في رمضان پر رمضان کې وهو صائم او د روژه دار دې حدیث نه مسله دا ثابته شوله چې رانجه پورې کول رانجه لګول سرمه چې ورته وایي په رمضان کې نو په دې سره روژه نه ماتېږي بعضې خلک هسې وهمیان وي او څه وایي چې په دې باندې به روژه ماتېږي که نه ماتېږي نه په دې باندې روژه نه ماتېږي رانجه لګولو سره سترګې سړی تورې کړي بعضې خلک دا هم وایي چې په عطر سره ولګي په دې سره روژه ماتېږي که نه ماتېږي نه په دې شیانو باندې نه ماتېږي کریم دی دندان چې دی د غاښونو کریم په دې سره روژه نه ماتېږي دارنګه په عطرو سره نه ماتېږي او دارنګه په رانجو پورې کولو سره روژه نه ماتېږي نور بعضې داسې مسایل دي چې آیا په هغې سره روژه ماتېږي یا نه ماتېږي لکه مثلا پیچکاري شوله چې هغه به انشاءالله وروسته د هغې په نورو احادیثو کې د هغې بیان راځي هغلته به انشاءالله ذکر کړو بل حدیث راوړي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله فرمایلی دی نبی علیہ السلام من نسیا وهو صائم من نسیا چانه چې هیر شو وهو صائم او دی روژهدار فاکل او شربا یا خوراک وکړو یا اسکاک وکړو فلیتم صومه هغه د خپل روژه پوره کړي فإنما طعمه الله وسقاه یقینا الله دته خوراک ورکړو او دته اسکاک ورکړلو وللحاکم د حاکم د پاره په خپل کتاب کې مستدرک کې دا الفاظ د حدیث داسې راغلي دي من افطر فی رمضان ناسیا چا چې روژه ماته کله په رمضان کې ناسیا په داس حال کې چې دی هیرون کوي یعنی خبره ترنه هیره و چې زه روژهدار یم خوراک یې وکړو فلا قضا علیه ولا کفارته نشته به د باندې قضا او نه کفاره ورباندې شته نو دې حدیث نه مسله دا راوتله چې په رمضان کې خوراک او څښاک کول خو چې قصدن نه وي هسې انسان نه هیر وي کله اوبه وڅښي او یا کله خوراک وکړي نو په دې سره به د انسان روژه
نه ماتیږي. دارنګه قضایي ور باندې نشته دا چې بیا قضایي راوړي، دارنګه کفاره ور باندې نشته چې کفاره ورکړي. نو دا مسائل دي په حدیث کې. نو دې نه دا مسله ثابته شوه چې په نسیان او په خطا سره انسان نه ګناهګاریږي. دا بله مسله شوله. بله مسله دا ثابته شوله چې دغه انسان ته الله رب العالمین مهمانی کړې ده او خوراک او څښاک ور باندې وکړو. د دې څه مطلب شو؟ مطلب یې دا ده چې انسان ته الله رب العالمین آسانه کړه خوراک او څښاک، او د خبره د روژې ترې نه ویره کړله چې د روژه ده. نو ګویا چې الله رب العالمین په دې طریقې سره په ده باندې څه وکړو؟ خوراک او څښاک وکړو. نو دا د الله د طرف نه دته خوراک او څښاک شولو. نو په دې سره به روژه نه ماتیږي په نسیان او په خطا سره. بل حدیث راوړي وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله فرمایلی دي من ذرعه القيء، چا چې به اختیار استفراق وکړلو فلا قضا عليه نشته پغې باندې قضایي راوړل. ومن استقاء، چا چې قصدن وکړلو فعليه القضاء پغې باندې قضایي ده. دا خپل مسله ده او ډیر خلک بده کې هغه کی خطا کیږي. د حدیث نه مسله دا ثابتېږي چې قی یا استفراق په دې باندې روژه ماتیږي او که نه ماتیږي. نو جواب د حدیث وکړو، هغه جواب دا دی چې استفراق دوه قسمه ده. یو هغه استفراق دی چې انسان د اختیار نه وتلی وي، بې اختیاره استفراق وکړي، نو د دغه انسان روژه به نه ماتیږي. او بل هغه استفراق دی چې انسان قصدن وکړي. قصدن خو کولی شي کنه انسان کله کله مرۍ ته بستونې کې مړان د ګوتې ورکړي، نو انسان کولی شي چې قصدن استفراق وکړي. که قصدن کړی وي نو په ده باندې بیا روژه راوړل یا مثلا قضایي راوړل په ده باندې لازم دي. دغه روژه هم ماته شوله، بله روژه به د دې په بدل کې راوړي. نو په دې کې فرق شولو. بعض علماء دا خبره کړې چې مطلق استفراق باندې روژه ماتیږي، لیکن دا خبره صحیح نه ده. نه حدیث کې د دې تفصیل راغلی ده. قید دوه قسمه شولو، که اختیاري وي او قصدن وي نو بیا به څه راوړي؟ قضایي به راوړي، روژه یې ماته ده. که غیر اختیاري و، هسې یو سړی مریض دی او استفراق یې وکړلو د مرض د وجې نه، غیر اختیاري، اختیار یې نشته، نو د ده روژه به صحیح وي، د خپله روژه پوره کړي. داسې نور مسایل به انشاءالله په راتلونکي درس کې راځي. وبالله تعالی توفیق.